السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمو مسلمانانو ورونو، من غواړم در سره د توسل متعلق یو څو دلایل در سره شریک کوم د حدیثو په رڼا کې. دا ډېر واضحه خبره ده چې توسل په انبیاو باندې یا په اولیاو باندې دا جایز او د بزرګانو د دین دا معمول دی تر دا اوسه پورې روان. نن سبا په معاشره کې داسې علما یا داسې امیران صاحبان پیدا سوي دي چې د عوامو ذهنونه ورخرابوي. وای توسل نعوذ بالله دا شرک دی، دا د الله تعالی نه غیر د بل چا نه غوښتل دي. په دې وابانو سره د عوامو ساده مسلمانانو ذهنونه ورخرابوي. وای دا توسل په اسلام کې نشته. نو زه غواړم چې د حدیثو په رڼا کې ستاسو سره یو څو حدیثونه یو توسل متعلق در سره شریک کړم چې خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم توسل کړی دی او صحابه کرامو هم کړی دی. نو راځي ستاسو سره دا یو حدیث در سره شریکوم. دا حدیث ما سره کتاب دی التکشف د حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب چې د دیوبند د کابرونو څخه یو منل سوی عالم دی. نو د خپل کتاب التکشف صفحه نمبر 604 کې دا حدیث را نقل کړی دی. زه به تاسو ته دا اردو ترجمه در سره شریکه کوم. حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی دعا کیا کرتے تھے بتوسل فقراء مہاجرین کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل بد فتح لپاره دعا کول وسیله کې به الله تبارک وتعالى ته هغه فقراء د مهاجرینو وسیله کول داغو په توسل به دعا غوښتل د فتح لپاره. نو دا ثابت اسوله بیا فائدہ ذکر کی. وہی اہل طریق میں مقبولان الہی کے توسل سے دعا کرنا بکثرت شائع ہے. دا عبارت بتا سر بسرین باندې هم در سره شریک کما. وای د اهل طریقت کوم د الله تبارک وتعالى ته ډیر قریب دي او ډیر خوښ دي. داو د دعا دا طریقه ده چې دوی په کثرت سره د توسل کوي په انبیاو باندې یا په اولیاو باندې د بزرګانو د دین چاغو کې څه صفت هم د بزرګي یا څه قبولیت د الله ته وی نو دی په هغو باندې توسل کوي. بل حدیث ته داغه اردو ترجمه داده پر ثبوت د توسل باندې. او حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب قحط ہوتا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل سے دعائی باران کرتے اور کہتے کہ اللہ ہم اپنے پیغمبر کے ذریعے سے آپ کے حضور میں توسل کیا کرتے تھے، آپ ہم کو بارش عنایت کرتے تھے، اور اب اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے آپ کے حضور میں توسل کرتے ہیں، سو ہم کو بارش عنایت کیجئے. سو بارش ہو جاتی تھی. بل حدیث را ذکر کړی دی ترجمه ادا ده وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا معمول و دا عادت و چې کله به قحطیس ولا باران بنه کېدی نو دی به حضرت عباس رضی الله عنہ په وسیله باندې د باران لپاره دعا کوله او په دعا کې به داسې ویل چې الله موږ مخکې چې پیغمبر علیه السلام حیات و را سره و نو په هغه په وسیله باندې موږ تاسو ته دعا کوله، اوس هغه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عطا په ذریعه باندې دغه په توسل باندې ستاسو څخه د باران دعا کوو او د باران غوښتنه کوو نو وایي باران به وسو. نو ثابت اسوله چې توسل په انبیاو یا په صحابو باندې یا په اولیاو باندې دا ثابت عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم ثابت دی او د صحابو څخه هم ثابت دی. نو څوک د دې څخه انکار کوي یا دې ته نعوذ بالله شرک وایي یا بل داسې ناجایز عمل ورته وایي نو دا هغه کسان دي چې د مسلمانانو په جامه کې بغیر د کار کوي او د دوی عقاید چې دي هغه خراب دي. نو ساده مسلمانان دې په دې باندې نه خطا کېږي. دغه حدیثونه دي او دا ښکاره دلایل دي پر توسل باندې چې توسل چې دی دا جایز عمل دی، صحابو هم کړی دی او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم ثابت دی. الله تبارک وتعالی دې موږ ته توفیق ورکړي خبرو راکړي چې عمل وکړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.